اسپری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه ورځ مو په خیر په موکړه د وسولاندو مهمو خبرونو ته تازه د می کمانډو ځواکونه لښکرګاه ښار ته رسیدلي دي. د هلمند ولی محمد علیزي ویلي چې لښکرګاه ښار ته د وضعیت د کنټرول په موخه 400 تازه د می کمانډوي ځواکونه د رسیدو په حال کې دي چې 200 تنه هم د اوس دغه ولایت ته رسیدلي او ژر به د ښار او شاوخوا سیمو د تصفیې او د کمربندونو د پراختیا په موخه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي. بل لورته باغلان کې د پولیسو او پاڅونوالو نښته کې 3 کسان وژل شوي. د باغلان ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د امنیتي پولیسو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ نښته کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د باغلان د پولیسو وایان جاوید بشارت رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې له دواړو لوریو 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. د بشارت په خبره د پیښه تېره شپه نه وخته د مرکز په لخمري ښار په شمراق سیمه کې رامنځته شوې ده، خو په وینا یې د یادې پیښې انګېزه تر اوسه روښانه نه ده، خو زیاتوي چې په دې اړه د دوی څېړنې پیل شوي دي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د امریکایي سفارت له شارلز راس ویلسن سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې په دغه کتنه کې پر روانو حالاتو خبرې شوي او د سولې د پروسې د ژر تر ژره کامیابي لپاره د ترویکا پلس پر ګټور رول او د ګاونډیو هیوادونو پر هر اړخیزه همکارۍ ټینګار شوی دی او امریکا او برټانیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې. امریکا او برټانیا په افغانستان کې پر روان تاوتریخوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې له ښکېلو لورو ځانګړې توګه له طالبانو یې د بیړني اوربند غوښتنه کړې ده. په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خپره شوې ګډه اعلامیه کې راغلي چې طالبانو په سپین بولدک کې د غچ اخیستنې په لړ کې په لسګونه ملکي کسان وژلي دي. اعلامیه کې زیاته شوې چې دغه ټول وژنې جنگي جنایت ګڼل کېږي او طالبان باید د پیښه په جدي توګه وڅېړي او یا د سیمه کې مسؤل طالب جنګیالي او قوماندانان ځواب ویلو ته اړ باسي. اعلامیه کې د طالبانو مشرتابه د خپلو جنگي جنایتونو په تړاو مسؤل دي او باید ځواب ووایي. دغه سفارتونو ټینګار کړی دی چې که چیرته دغه ډله اوس نشي کولی خپل جنګیالي کنټرول کړي نو په راتلونکي کې د حکومتولي لپاره کومه لاره چاره نه لري. لیدونکو له ملتیا مننه، پاتې ورځ مو نیکمرغه.